د غریبۍ ختمول د هر قسم حاجت پوره کېدل او د ګناه نه د بچ کېدو دپاره لا حول ولا قوة وظیفه یو داسې زبردسته وظیفه ده چې چا هم کړې ده. الله جل شانه یې غریبي ختمه کړې ده، فقیري محتاجي الله جل جلاله ختمه کړې ده او الله جل شانه د تمام حاجتونه پوره کړي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما ورونو خویندو، نن د غریبۍ د ختمولو دپاره او د هر قسم د حاجت د پوره کولو دپاره درته لا حول ولا قوة الا بالله یو داسې زبردسته وظیفه ښیم. که کله دا وظیفه تاسو د نن نه شروع وکړله نو الله جل شانه به ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي. داسې حاجتونه چې هغه د هغې د ستاسو په وهم په هم ګمان کې هم نه راتله چې دا د حاجتونه هم لازمه پوره کېږي، لیکن د دې وظیفې په برکت سره به الله جل جلاله هغه ناممکنه حاجت ممکن کړي او الله جل جلاله به دې پوره کړي. په ترمذي شریف کې د دې ډېر زیات فضایل راغلي دي، لکه د یو چې کوم دی د دغه نه هغه تابعین روایت کړي کم کس چې لا حول ولا قوة الا بالله وظیفه ډیره کوي، په کثرت سره کوي، نو الله جل جلاله به په دې انسان باندې او یا دروازې د غضب بندي کړي. او بیا فرمایي چې په دې کې د ټولو اولنۍ دروازه د غضب چې د دونه بندیږي نو په دې کې اولنۍ دروازه چې ده هغه فقیري او مسکیني ده. الله جل جلاله به فقیري مسکیني او غریبي ختمه کړي او الله جل جلاله به دا کس مالداره کړي. دومره فرتاثیر مبارک وظیفه را چې د دې وظیفې کولو سره الله جل جلاله ته چې کوم دی مالداره کوي. بل د دې لا حول ولا قوة الا بالله وظیفې دومره لوی پاور دی، کم یو کس چې دا وظیفه پابندۍ سره کوي لا حول ولا قوة الا بالله نو الله جل جلاله به دا انسان د ګناه نه محفوظ ساتي. د ګناه طرف ته به د ده رجحان او د ده هغه شوق نه کېږي. که کله د ده نه د ګناه مطالبه کېږي نو یک دم به ده باندې رچ لګي، اوهو دا څه کوم، دا کوم کار کوم، یک دم به د ده زړه داسې درزېږي سم او یک دم به د ده دا رنګ بدل شي، ده نه به د خبرو طریقه هم بلکل ایره شي، یریږي به ډېر زیات د ګناه د کار نه. نو دې د وجې نه د دې وظیفه کول ډېر زیات ضروري دي، ځکه چې د ګناه نه د بچ کېدو دپاره خو وکړئ که د بل څه دپاره خو نه کوئ. او حضرت محمود رحمت الله علیه قول خو مې درته وویلې چې کم یو کس دا وظیفه لا حول ولا قوة الا بالله صرف دومره ولا حول ولا قوة نه لا حول ولا قوة الا بالله صرف دومره وظیفه چې څوک یې پابندۍ سره کوي نو الله به باندې او یا دروازې د غضب بندي کوي. په ټولو کې ادنا او کمزوري دروازې د غضب دا ده چې الله جل شانه به غریبي او هغه مسکیني به الله جل جلاله ختمه کړي. نو یو ډېر لوی تاثیر ډېر لوی اثر پکې الله جل جلاله ښودلی. نو یاره موږ له هم پکار دی چې دا وظیفه لا حول ولا قوة الا بالله چې شپه ورځ کې روزانه موږ یې پابندۍ سره کوو انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت سره به الله جل جلاله زموږ او ستاسو محتاجي ختمه کړي، زموږ او ستاسو چې څومره چې کوم دی ضرورتونه نو الله جل جلاله یې پوره کړي. نو یو ډېر زبردسته وظیفه را پکار ده چې موږ ځان له تسبیح پیدا کړو، که تسبیح نه وي ځان له هغه دغه پیدا کړو کاونټر هغه پیدا کړو، که دا هم چا سره نه نو په دې ګوتو باندې شمېر کوئ او هر وخت چې د ستا په خولې باندې جاري وي لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله. انشاءالله چې دا تمام فواید چې اسونه مونږ ذکر کړل د دې ټولو به ته اهل وګرځي. الله جل شانه دې موږ ته توفیق راکړي چې دا ذکر ډېر کړو.